خورې دا مشر ستاسو چې تاسو پسې خوږه خوږه جاړه کوئ یا خورې دا زما هېڅ هم نه و زه خو هسې په دې لاره باندې تېرېدم نو چا راته وي چې دلته مړی شو دی نو زما هم زړه د ډېر وخت نه ډک و نو ما یې راشه وبه جاړم پسې یې خورئ په دې کې د جاړه څه دي راشي لږ ګپ شپ ولګوو یه دغې ته هم ښه وی نو راځه چې په خپلو کې لږ ګپ ولګو وایه جو دغې څه وی ته یې خورې یو تپوس درنه کومه خپل دې بچول دې ودونه کړي که نه کړي هلئ داسې سپوس دې رانه وکړو دا اړه مې مه لټوه دومره دی په هغو خو دې خدای تندر راته وکړي په هغو خو دې خدای ګلی ووری په هغو خو دې خدای د شین اسمان تندر راته وکړي د هغو خبرې مه کوه خورئ مه کوه د هغو خو ای جینۍ ته راته دا ووایه که نه چې ستا دا خاوند ولې مړ شو یا خورئ په نور څه نه یم خفه خو په دغې خفه یم چې وږې تږې رانه مړ دی یو شکور ډوډۍ او څه خانکه وریجې یې وخوړې او خپې یې وغځولې وږې تږې رانه مړ دی الای دا څه وی یا خورئ ته څه وی وږې تږې مړ دی دا خو یې کله څه خوړلی وی نو چې څه به جوړ شوي وی یا خورې د سړي مواد ډېر کړي داسې نه چې وډزېږي پاسه د ګرمۍ اوږدې ورځې دي موږ دنه لاړو الله دې اخر ښایسته کړي لاړو شتۍ خو بخیر دی په خیر پورونه کوي ښه یې پورونه کوي ای شتۍ ته رانې خیرات ببو کوه هغو ټول خو دا خبرې به وروستو کوو میراث خو به شو دی رسېږي چې وریجې رانه ختمې شي صحیح ده خبرې به وروستو کوو زه ورسره شوي شتۍ خو ټول بچي د خیره راویستې دي وای ته خدای دې چېرته ازلي لکه چې خورئ وړو دونه خورئ بس مې مو راوځي شابه خورئ ځان موړ کوي ممي ته زمان پټه واغستو خورئ ماته شه خلک به ډېر بچي دي ممې راته مه وایه باجي ګل راته وایه ممي تا ته ګوره باجي ګل ته ګوره کور ته بزو کنه به تاسو نه ټرپ وکړم ये होरे ले गुरी भी होरे क्या क्या ये तो ले गुरी क्या क्या अरे शर्तें ही चिका मले किया है ये भगवान चामुल किया था लेने से पहचान दे बाबले वाला तुमने की अल्लाह दी ज़ाहर कचे उसे दी ज़ाहर का शर्तें خورئ वो तो किसी जैसे तो खराब है बच्चों ताल खुद हम लोग बड़ा एक पाकिस्तान पहुंच गए इंडिया में हम लोग की मैदान जो सब को ये खबरें बेशाबर करे ना गुरु जरा का पर सर लवड़ा मा अब पे रखे कराते निशी तोरना के तब तू की खैरत देते हो वो गीते गिरा इससे उन्हें पड़ ली बीखी खुले लसना वो वो गीते गीते रहा ये तखदीद ذات شټۍ سر خاورې کستا په خپل باندې وار نه مونږ کېدو د خره په شان یو ګل مدي ده دلته خورې ونته ولې ته بلا پڅ مړېږي ای تخدید مراته موږ د کمیستل کمرې ته ویسا چاپی خلکو ته مخایا چې کله د ګیر بکسي په واده کې واچي او د ډیزاین خپل کړي نو خلک بهاریاني پټي ګل کوا پاتو چې څوک د ډیزاین زده نکي خاص بیا په کمره کې پټ پټوره تیار کې او چې د ګیر بکسي په واده کې واچي نو خلک بهاریان پاتشيات یانه شتۍ ستا په دې خیرات کې ډیبرۍ ته خیالو داسې ښکلي جامې او پیزار یې اچولي او په مخه به زما مخې ته نیغه کېده خو ما ورته اډوکتوم نو او ما م یوه فیصله وکړه چې اوس ما له کله زما خاوند ګولې له روپۍ راکوي نو هغه به زه پټومه د ټماټر د دانې سره به ډوډۍ خورم او په هغې پیسو به ځان ښکلي جامې پیزار او میکاپونه علمه د سیالۍ زمانه د یکي نه وي زه به مې شیر کومه ته هم دقه شانتې چل کوه دقه شانتې چل کوه خېټه چې کومه ده لاندې ده باندې نه ده او روپۍ پټوه او دقه شانتې ځانه پرې کپړې کوه د سیالۍ ته ورغی د ډیبرو میبرو د خندا شو دقه شانتې
की बकाओ हां बिल्कुल सही खबर है ये बस जरूर रहती नो तो वैसे पैसे पड़ो सब पैसे दी सही था बस तेरा आधी चीज दौड़ो के 105 شکل زما استاد گزارن او رګران ورته زما استاد گزارن نه کیږي ورته اوس نن به زما خاون ناظر زبو وکړم چې یا په دې کور کې دای او یا بسې نو نن خاون راشي په اخري به سره بوشي بس موجوده کور ودی تاسو دوه وخت تیروم ورنه شکل بس ته زما استاد نور گزاره ګران ده ستا واړه په مخه زما واړه وي او زما نور صبر تمام شو وس په هغه راشي او دا فیصله په دې ځای حل کوي یا په دې کور کې ته او یا بسې ما هغه دی غاسم راغی اوهو شبیر لاله معامله بیا ګرمه ده خدای د تو بی خو باسي سړیا څه چلې یا سړیا یا به په کور کې دا شته او یا بسې ما بس زما صبر تمام شو بس دا اخري فیصله ده نورویدا زما خزه ټیک ده معامله ستاله خزه روانه ده هر ساعت زما په خزه پورو ختی هر ساعت مختی پورې کې ولې نه داتو ولا ته زما په خزه باندې سترګې راوباسي او ګناه زما خزه ته کې ګناه ټول ستا خزه ته دی ستا خزه ته پوهې که نه د دې مرۍ نه پیدا ونیسم د مرۍ نه ته زما خزه شپې د مرۍ نه نسې او ستا پورونه ګڼله دا د مونږ نه دي شموله مو په دې تندي نه وړم چې په شاته مې ولې نه راوړم ته زما خزه وسته سیوایګه شپې غلي شه غلي کېنه که نه وبندې زما زغه شته نه ما ته به موسی دې ته به ملا د تیرو ګرو ما ټولنه کې دې نه ده کارو ورو وما د خزه قرار شه شته نه په خدای یې ورو پرېدم نو پرېدم دې په ټوکر دې موږ ولمو بس زما استاد نه خپل پیسې ده موږ په دې منځ کې پردو نیم زستا او نیم زما یلا ته سړیا دغه مې د ټول نه خوښه ده په دې منځ کې ورته پرده وایي او که دیوال ورته وایي خو زما ژوند د تو سره نور نه تېرېږي بس دې دا ډوډۍ راوړه او تکلیف کار ده مشابه ولې میراړو سړیا یہ خزه بیا دې لوګان نن پخ کړی دي یہ سړی چپ شه ګاونډیان دي شرمې مثلا یہ خزه مطلب می دا چې کله کله به لوګانو په خوا کړو هغه به په خوا خو په مخه ډز او چرپ دی لکه کله کله به لوګانو په خوا چې لوګانو سره خورو ولې بختي دا روټي راولې او کنه زاره دي را نشته کړه یہ سړی سب کوئی مدي جوړا کړل هغه روټي باندې څوکناني کېدا یاره کو یا خزه بیا لوګانو شوروا جابشه یه سړی خدای ته وګور شرمېو کنه مطلب مې دا دی چې کله ناکله خو په دې الوګان پخه وکنه زاره دې راله په دې تیکو شنه کړه ښځې زاره دې راله شنه کړه مړې په مخه تیکي دي او ته یې ښځې خو زاره دې راله پې شنه کړه په تیکو ښځې چې تیکه پخلی نو دې ګاونډیانو له دیم کله ناکله ورکو غریبي ده اوله تیکې خبرې کوم هغه ماستر بیرونی چې لوګان به کوم کله ناکله پخوا کله ناکله سبزي پخوا په شریکه خو موږ شوپړ او لوګان گزارش نه کړی و او د چر خورا یا څه ډیپند سټو یا خبرې تیکه څه ده خو سمه تیکه ده تیکه سمې تیکې راله راکړې ته څنګه زما سره ته راوستی په خپل ځای کې کښېنه که نه نو وایده وروره یو خبره ته کوم ته راشه دې ځای کې کښېنه دواړه خبره کوم بیا ستا خوښه ده ته دې ځای کې کښېنه یو منټ څه خبره ده څه شی دی وایه یاره وروره نور وایده یو تپوس ته په عاجزۍ کومه د دې یوې خبرې جواب راکړه چې ستا نه د دې میاشتې څو خرچه ولګېده داسې 1.5 روپۍ به تقریبا لګېدلې دې میاشتې خرچه زمانه او ټیک شو ورور مې 1.5 روپۍ ستا نه ولګېدې او 1.5 به زمانه لګېدلي او موږ چې په شریکه کې یو نه یاد دي دي ټولې به 1.5 روپۍ لګېدې زموږ نه بالکل پوه یم په هغې باندې چې اول به زموږ 1.5 روپۍ په شریکه باندې لګېدې او اوس زما او ستا 15,000 روپۍ ولګېدې خو مطلب دې څه دی مخکې وایه مطلب مې دا دی چې په اتفاق کې برکت وي هم پکې د آخرت پیدا ده او هم پکې د دنیا پیدا ده راځه چې یو موټی شو
او د ښځو به نه اورو دا ورورولي به زموږ قایمه دایمه بالکل خوښه مې شوه لالا همدغه شان دې به کوو که خیر خپله ورورولي به قایمه ساتو او د دې ښځو به یوه خبره هم نه اورو دوی چې ځانه څه کوي به نن نه بعد پرده بالکل ختمه لالا زمونږ کور پخوانی د مینې محبت کور شو